له هغې وروسته چې په کابل کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو پر سرپرست وزیر د وزارت په مقام کې خونړی برید وشو او خلیل الرحمن حقانی په دې برید کې شهید شو. ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادرسونو دغه برید وغنده. هغه هیوادونه چې د افغانستان له اسلامي امارت سره یې په دې پیښه کې خپله خواخوږي په ډاګه کړې ده، قطر، سعودي عربستان، ایران، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان او همدارنګه د نړۍ نورو معتبرو ادرسونو نومونه د یادونې وړ دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې قطر په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالي، ترهګرۍ، سیاسي وژنو او جنایتونو مخالفت کوي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی برید په کلکو ټکو غندو. په همدې حال کې ایران او د اسلامي همکاریو سازمان هم پر خلیل الرحمن حقانی شوی برید په کلکه غندلی. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت هم د دې پیښې په اړه خپل غم شریکي کړې او د نوموړي کورنۍ ته یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د سعودي عربستان سفارت په یو خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې هیواد د هر ډول تاوتریخوالي او افراطیت پر وړاندې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. همدارنګه په کابل کې د ترکیې سفارت په یو اعلامیه کې دا پیښه ترهګریز برید بللی او د خلیل الرحمن حقانی وژلې په سختو ټکو غندلي. د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم د دې برید په غبرګون کې خپله اندېښنه څرګنده کړې او د پیښې عاملین یې غندلي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د مهاجرینو او راستنېدونکو وزیر خلیل الرحمن حقانی پر وژل کېدو خواشیني ښودلې او هغه یو خیرخوا شخص بللی دی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په ډېرې خواشینۍ مې خبر ترلاسه کړ چې د مهاجرینو او بیرته راستنېدونکو وزارت په انګړ کې د یوې چاودنې له امله د دغه وزارت سرپرست الحاج خلیل الرحمن حقانی او زموږ یو شمېر نور هیوادوال شهیدان شوي. په سوشل میډیا کې هم خلکو خپلې خواشینۍ شریکې کړي دي او په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي او جنګ جګړو غندنه کړې ده. خلکو خلیل الرحمن حقانی ولسي، سیاسي او مخور شخص بللی دی او د افغانستان په تاریخ کې د هغه د سرښندنو درناوی کړی دی. الحاج خلیل الرحمن حقانی پرون د ماسپښین د لمانځه پر مهال د کډوالو چارو وزارت په مسجد کې په یو برید کې له خپلو څو ملګرو سره یو ځای شهید شو. داعش وسلوالې ډلې پر نوموړي د برید مسؤلیت منلی دی.